دا تقریبا 215 نمبر کور دی قمر بنسټ دی چې جوړېږي یتیمانو ته الحمدلله. او په دغه کې یو غټه خبر دا ده چې مخکې به زموږ کورونه هغه بودیجه به کمه او 1,10,000 افغانۍ باندې دا اوس هم موږ جوړو هغه هم شته. که کوم ورور یا خور خلاص کوي په 1,10,000 افغانۍ من کوی سو یو دانه کوټه یو اشپزخانه یو تشناب سره ښایسته تاسو مخکې ویډیوګانې کتلې وایي دا بیا په بل ډیزاین کې دی 2 کوټې دي او یو ښایسته اشپزخانه دی یو غټ تشناب دی ورسره کمود سیستم هم پکې شته. نو دا په 2,20,000 افغانۍ باندې په څو په 2,20,000 افغانۍ باندې دغونه کور ولکه هغه صحیح هغه ټاپي جدر جوړ کړي کله چې بیخي لږ پیسې مصرف کړو خو موږ الحمدلله سیستم باندې برابرو. نو سرپناه وي نه وي دې خلکو ته سرپناه ورته پیدا شي هغې پکې ژوند کوي لویږي درسونه پکې وي عبادت پکې کوي دا ټول جاري صدقه ده. زه خو وایم چې دا 215 نمبر دی 200 یو څو نفره سره یو ځای شي یو څو نفره سره نه کېږي یو کس وایي د یتیمانو کور په خاطر باندې زه کړکۍ اخلم هغه به موږ ځان سره یاداشت بل وایي یتیمانو کور په خاطر رنګ اخلم بل د سیمټو وي بل دا وایي باور په الله وکړه چې دا به جاري صدقه هم درته وي او بل په مال او په اولاد کې برکت هم وي او اطمینان یا د زړه سکون اطمینان به هم وي. دا ګوره هغه شی دی چې موږ تاسو ته نه معلومیږي خو د قیامت په ورځ به الله تعالی زموږ ستاسو عملنامې چې کله راکړي که نه نیکیانې به پکې خو موږ به کړي نه یې لکه موږ ته به ذهن ته نه راځي بیا به الله موږ ته وایي چې دا هغه دی چې تا په دنیا کې کړي یتیمانو لپاره دی مسجد دی جوړ کړی یتیمانو ته دی کور جوړ کړی پول دی جوړ کړی پلچک څه دا ټول هغه شی جاري صدقې دي. په دغه کاروان کې د یو ځای کېدو په خاطر باندې زه تاسو نه بیا هیله کوم او زه خو دا وایم چې برکتي لار ته راځئ چې د افغانستان او د ملت او د اسلام او دین لپاره یو څه وکړو. السلام علیکم.